نو علماء په سوشل میډیا باندې د جهاد اعلان وکړو چې څومره مسلم ممالک دي په اوس وخت کې په دې ټولو باندې جهاد فرض دی. نو دلته په ځای د دې چې په دې باندې عمل وکړي هغې استهزاګانې او خنداګانې شروع کړي. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب حفظه الله زما محترمو د علم بحر دی، بحر مفتی اعظم پاکستان ګڼلی شي، او دا بدکار او دا بدعمل او نافرمان او دغه بدکردار خلق چې د خپل کردار نه یو سړی خبر نه وي ازما محترم را پاسی با او په دې دومره لوی لوی علماو باندې به اعتراضونه کوي. سوی وی مفتی تقی عثمانی صاحب دی د خپل کور نه جهاد شروع کی. زما محترم د عالم کار داده چې هغه تا فتوا ووري چې او اوس وخت کې څه کول پکار. نو علماو خپل ذمہواری ادا کړه. او زه خو دومره بېوسم، زه خو فلسطین ته تللی نشم کن، دا ډیپټي او ذمہواری چې دا چا ده، نو دی خلکو دی علماو دی مفتیانو هغې غوږونو ته هغه فتوا ورسوله چې او په اوس وخت کې جهاد فرض دی. نو اوس تاسو ته پته ده چې ایټم بم چا سره دی، فوج چا سره دی، زما محترمو اسلحه چا سره ده. اوس دا ذمہواری او ډیپټي د چا ده؟ او بل یې راپاڅېدو او هغه څه کوي، ویره دا علما دا دومره دنګونه وهي او دا دومره خبرې اترې کوي او دا دومره شوق او جذبه لري د دې چې څومره خرچه د فلسطین ته د تللو دپاره کېږي هغه زه کوم دا علما دې رامخکې شي او فلسطین ته زه اصل. نو زما محترمو په زرګونو علماو ځانونه پیش کړه او چې چا دا خبره کړې وه هغه بیا پټ شوی. بیا د دغه خلکو د دې مشرانو تعلق د کم جماعت او د کمې پارټۍ سره دی هغه هم ټولې دنیا ته پته. په دې باره کې زما قائد محترم بار بار آواز لګولو چې ګوره دا د اسرائیلو او د یهودو ایجنټان دي، دا خلک وپېژني. اوس د مظلوم فلسطینیانو سره ما او تا زما محترمو یکجهتي کولی نشو، د هغې څه ودرېدی نشو، د هغې دپاره آواز اوچتولی نشو، د هغې دپاره اسرائیلو مصنوعاتو نه بایکاټ کولی نشو. نو کم از کم بیا دا خبرې خو کول نه دي پکار. دا زمونږ کومه مسلماني پاتې شوه د مسلمان په جامه کې دلته راته دا خلک کېنولي دي په دې کورسو باندې، دعوه د مسلمانۍ کوي، دعوه د اسلام کوي، دعوه د او لیکن هغه د اسرائیلو په حمایت کې بیانونه ورکوي، د اسرائیلو په حمایت. نو زما محترمو الله دې د دې فتنو نه زمونږ او ستاسو حفاظت وکړي او الله دې د حق پرست علماو اتباع کوونکي موږ او تاسو جوړ کړي. دی وجه نه الله ته بجاړي، الله نه بغواړي. اوس د مسلمان په ملک کې اوس سوچ وکړه، عالم فتوا ورکوي، عالم فتوا ورکوي او د دې خلکو اوازونه او چغې د اسمان کنارو سره لګي چې تا د اسرائیلو خلاف ولې دا جهاد فتوا ورکړه. استهزاګانې خنداګانې د فتوی پسې شروع دي. نو په ایمان وایي جهاد پسې استهزاء او خندا کول دا کفر نه دی؟ په دې باندې انسان د ایمان نه خلاصېږي، په دې باندې په ښځه نه طلاقېږي. د عالم پسې استهزاء او خندا کول، نو د ایمان خو پته نه لګي کنه چې تا کې ایمان شته که نشته. د ایمان خو پته نه لګي، دا خو به د مرګ نه بعد تا ته اندازه کېږي. وای دا مسلمان به په خپلې مسلمانۍ باندې گواہ پیش کړي. الله ورته فرمایي ته مسلمان وي او یا الله زه مسلمان یم، گواہ پیش کړه، گواہ پیش کړه. زما محترمو شیخ الحدیث مولانا منظور منگل صاحب حفظه الله هغې دوري حدیث په کال باندې چې طالبان فارغېدل نو دا ورته په جړا جړا کې وایي چې زما ګوره نور هیڅ نه دی پکار، کمال راضي او که نه راضي، که زما خیر خبر اخلی که نه اخلی، خو لیکن د قیامت په ورځ د الله په حضور کې د دې خبرې به تاسو اے بچو اے شاګردانو گواهی کوئ چې آو یا الله منظور منگل صاحب دا مسلمان واوري دا مسلمان. نو به موږ او تاسو باندې گواهی چې او ته مسلمان وي، په کومه خبره مسلمان. نو زما محترمو چې موږ او تاسو دومره درد او غم په زړه کې راوچت نشي چې هلته فلسطین مسلمانان د هغې د بدن هغه چیچړي، د هغې د بدن وازګې او غوښې او وینې د دیوالونو پسې او زما محترمو داسې شیندې ویندې کېږي او آبادۍ نه ورانېږي، هسپتالونه یې ورانېږي، دا مسلمان هېڅ پروا نشته.
نو الله پاک قرآن کې فرمایي، قرآن کې الله پاک فرمایي وای د بعضو خلکو سترګې شته خو کتل نه کوي، حق ورته نه ښکاري، غوږونه شته خو اورېدل نه کوي، حق پې نه اوري، خوله شته خو حق وینا پې نه کوي. نو اوس مسلمانان شته ژوندي یو خو په مړونو باندې حساب دي. دا ژوندي مسلمانان وای په مړونو باندې حساب دي که نه دي؟ دي که نه دي؟ اوس دا آله د موبایل په ذریعه سره موږ د فلسطین ټول حالات ګورو چې هلته څه حساب روان دی، لیکن دلته خیرت وایي تورې ډېرې دي خو زړه د خالد غواړي، تورې ډېرې دي خو زړه د خالد غواړي. ته خالد بن ولید شه جهان ستا